په سعودي کې شراب حلال کړل. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د تازه خبرونو لپاره در سره همدا اوس پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. ویډیو را سره حتما تر اخره وګورئ. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ادعا شوې چې په سعودي عربستان کې د 14 سلنې لرونکي شراب حلال اعلان شوي او په عمومي ډول یې پلورل کیږي. په دغه ویډیو کې چې د شرابو په لوی پلورنځي کې رنګارنګ شراب ښکاري، یو سړی چې ښکاري پلورونکی دی له دوو نورو سره د شرابو د حلالېدو په اړه خبرې کوي او وایي چې له دې وروسته به په سعودي عربستان کې شراب په عام ډول خرڅېږي. دوی په دې ویډیو کې د شرابو په بوتل هغې 14 سلنې نښې ته اشاره کړې او ټینګار پرې کوي، خو تر دې دمه د سعودي چارواکو په رسمي بڼه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي یو لوړپوړي چارواکي نړیوالو رسنیو ته ویلي چې دغسې راپورونه نشي تاییدولی. په ویډیو کې لیدل شوي د شرابو ځایونه ممکن د مسلمانانو لپاره نه وي او په سعودي کې دغه د شرابو د پلور ځایونه شاید د غیر مسلمانانو لپاره وي. څه موده مخکې هم د سعودي عربستان په اړه اوازې خپرې شوې وې چې شراب خرڅول او پیرل پکې قانوني بڼه غوره کړې ده. د یادونې وړ چې د محمد بن سلمان له پاچا کېدو وروسته په سعودي عربستان کې ډېر بدلونونه راغلي چې ځینو هغو یې پراخ غبرګونونه او اندېښنې هم راپارولې دي. د دې بدلونونو له ډلې څخه د سینماګانو پرانستل، د کنسرتونو اجازه او د ښځو نسبي ازادي یادولی شو. لومړی هم ښځو ته د موټر چلولو ازادي. روان کال سعودي ښځو ته د موټر چلونې لایسنس یا اجازهنامې ورکړې چې تر دې وروسته به ښځې د موټر ترڅنګ موټر سایکل هم چلولی شي. دوهم سټوډیو یا لوبغاړي ته د تګ ازادي. سعودي په 2013 کال کې ښځو ته د لوبغاړي ته د تګ اجازه ورکړه. دریم هم د سینماګانو پرانستل. له 15 کلونو وروسته محمد بن سلمان سینما پرانستله. څلورم هم د کنسرتونو جوړولو ازادي. په 2013 زیږدیز کال کې ریپر نیلی اف ترونز دوه مشهورو هنرمندانو له سعودي عربستان څخه لیدنه وکړه. جان تراوت لا هم دغه هیواد ته تللی و چیرته چې هغه له خپلو مینوالو سره ولیدل. تاسو په نظر چې آیا سعودي عربستان ته داسې کار کول پکار و که نه؟ خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.